خوست ښاروالۍ د ښار پاک ساتلو په موخه عمومي اشر چې د ښاروالۍ کارکوونکو ترڅنګ ولسي کسانو هم پکې برخه لرله یکشنبه یې ترسره کړ. د دغه عمومي اشر په پایله کې د ښار عمومي سړکونه او جادې چې د بارانونو له امله د خاورو دوړو ډکې شوي وې پاکې کړې. مسؤلین وایي چې له دغه عمومي اشر یې موخه د ښاري فرهنګ دودول دي. په دې کې موږ سره د اسناپو غړي د مشرتي بورډ غړي او په ښاروالۍ کمیټې چې په مکاتبو کې دي دغه موږ سره مل عموما خوست ښاروالو هغه چې دي ښاریون دغه موږ سره موجود دي. موږ سره مل موږ منندوی چې موږ سره په دې اشر کې برخه واخیسته. ولسي کسان چې د ښار په پاکوالي کې یې برخه اخیستې له ښاریانو غوښتنه کوي چې د ښار په پاکوالي کې له ښاروالۍ سره همکاري وکړي. دوی ښار د ټولو ګډ کور یادوي او د چاپیریال په پاکولو کې د ټولنې هر وګړی مسؤل بولي. تر ټولو یو مهمه خبره همدغه ده چې خوستي ځوانان یعنې خوشمېشتې راټولېږي او اشر ترسره کوي تر څو دغه ښار پاک او صفا وساتل شي. عموما کې ښار خالي د ښاریانو نه دی او نه د ښاروالۍ دی. دا عموما کې ټول د خوشمېشتو دی او مکمل د کوم ښار کې چې اوسېدونکي دي ټولو ده دا باید ټول ښار ته په ګډه باندې باید کار وکړي. هغه د صفایۍ په برخه کې وي هغه د تنظیم په برخه کې هغه د امنیت په برخه کې. موږ خپل ښار خپل کور ګڼو. انشاءالله د خوشمېشت نه هم هیله دغه ده چې خپل ښار باید خپل کور وګڼي او د ښار صفایۍ په ښکلا کې پرې راغونډه واخلي. خوست ښاروالۍ د ښاري تنظیم او تنظیف ترڅنګ د ښار پاکوالي لپاره ځانګړې کمیټې جوړې کړي چې دغه لړۍ ولسوالۍ او ښوونځي ته هم غځولې ده.